په یو لرې پروت افغان کلی کې یو کوچنی سړی اوسېده چې نوم یې حبیب و. حبیب ډیر لاند قد درلود، دومره چې خلک به یې د ماشوم په څیر ګڼل. د هغه قد دومره کوچنی و چې کله به بازار ته تلو خلک به پرې خندل. خلکو به ویل دا خو سړی نه، یو وړوکی هلک دی. خو حبیب به هیڅ کله ځواب نه ورکاوه. هغه به یوازې مسکا کوله، ځکه هغه پوهیده چې انسان د قد له مخې نه بلکې د زړه له مخې لویږي. حبیب یو عجیب ملګری درلود، یو لوی چرګ چې نوم یې شیرکو و. دا چرګ عادي نه و، هغه ډیر هوښیار و او حبیب به پرې سپورېده. کله چې حبیب به له کوره وتلو نو د همدې چرګ پر شا په کېناست او کلي کې به ګورځېده. ماشومان به خوشحاله کېدل، وګوره حبیب بیا د خپل چرګ سره راغی. خو ځینو خلکو به بیا هم خندل. یوه ورځ څو ځوانان په کلي کې ناست وو. کله چې حبیب د خپل چرګ پر شا تیر شو، هغوی وخندل. دا وګوره، سړی نه د چرګ سپور دی. حبیب ودرید، خو بیا یې مسکا وکړه او وی ویل شاید نن تاسو زما نه خندئ، خو سبا به حقیقت درک کړئ. هغه لاړ، خو زړه یې لږ درد وکړو. یوه ورځ په کلي کې سخت باران او توپان راغی. لارې بندې شوې او یو کوچنی ماشوم په غرونو کې ورک شو. خلک ټول راټول شو، خو هیڅ څوک نه پوهېدل چې څنګه ماشوم پیدا کړی. غرونه خطي شوي وو او هلته تلل ډیر خطرناک وو. حبیب مخکې راغی او وی ویل زه به ماشوم پیدا کړم. خلکو وخندل. تا خو خپل ځان هم نشئ ساتلی. خو حبیب جدي وو. هغه خپل چرګ ته وکتل. شیرکه راځه. چرګ دکه د وفادار ملګري غږ وکړو. حبیب د چرګ پر شا کېناست او د غرونو خواته وخوځېد. د چرګ کوچنی بدن د تنګو لارو لپاره ډیر مناسب و. هغه په آسانۍ له هغو ځایونو تیریده چې لوی خلک نشو تلل. باران وریده، باد چلیده، خو حبیب نه تم کېده. څو ساعته وروسته حبیب د یوې ونې لاندې یو ماشوم وموند چې ژړل یې. حبیب ورو وویل مه ویریږه، زه در سره یم. هغه ماشوم پورته کړ او د خپل چرګ پر شا یې کېناوه. هغه خلک چې مخکې به یې پر حبیب خندل اوس شرمېدلی وو. یو سړي وویل موږ تا کم وګڼلو، خو ته تر ټولو لوی یې. حبیب مسکا وکړه او وویل انسان د قد له مخې نه د زړه له مخې لوی وي. خلک د هغه چرګ ته هم حیران وو. یو ماشوم وویل دا خو عادي چرګ نه دی. حبیب وخندل دا زما ملګری دی، وفادار ملګری. هغه شپه کلی کې هر څوک د حبیب په حق له خبرې کولې. هغه اوس د خلکو لپاره د احترام نښه ګرځېدلی و. کوچنی قد، کمزوري بدن یا ساده ژوند هیڅ اهمیت نه لري. اصلي ځواک د انسان په زړه، جرأت او نیت کې وي.